زمنګ د مسلمانانو به دا عقیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو مخلوقاتو کې افضل مخلوق دی. دغه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله. وزد عن نخوخوما چې تاسو ما د هغې درجې نه اوچت کړئ، د هغې مرتبې نه ما اوچت کړئ کومه مرتبه چې الله سبحانه وتعالی ما ته راکړې ده. د دې حدیث مطلب دا دی چې زما په شان کې غلو مه کوئ، چې تاسو ما ته هغه صفتونه راکئ چې هغه زما د شان سره مناسب نه دي، هغه د الله سبحانه وتعالی صفتونه دي. نو زه چې یم رسول یم، د رسول د مرتبې نه ما اوچتوئ م. بل حدیث کې راځي لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. تاسو چې دی زما په شان کې غلو مه کوئ لکه څنګه چې نصاراو د عیسی علیه السلام په شان کې غلو کړې وه. هغوی چې دی عیسی علیه السلام د الله زوی ګرځولی و چې دا د الله زوی دی، او د بعضو دا عقیده وه چې دا الله دی. دا د څه وجې نه چې د هغې مرتبه اوچته کړه، د هغې په ذات کې د غلو یې وکړه. او مخکني قومونه چې څومره هلاک شوي دي او هغې کې دا شرک راننوتی دی، نو هغې کې دا د غلو صفتو او شرک شروع شوی هم د دینه دی. د نوح علیه السلام په قوم کې چې کله شرک شروع شو، نو د هغې سبب هم دا غلو زیاتې کول، د یو چا په مرتبه کې غلو کول. د یو سړي مرتبه کمه ده او ته هغې ته د هغې نه ډېره مرتبه ورکې، ته د هغې ته د خالق صفات ورکې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ایرولی دی چې ګوره د نسواراو په شانې چرته زما په مرتبه او منزله کې غلو ونه کوي، ما له هغه صفات رانه کړي چې کوم ما سره مناسب نه دي. او بیا فرمایي انما انا عبد، زه ګورې بنده یم د الله. نو څنګه وی تاسو چې ما رابلی یا زما صفت کوئ، نو داسې ویوئ عبد الله ورسوله، د الله بنده او د هغه رسول. نو ما په دې صفاتو باندې رابلی، د دې نه اخوا چې دی هغه ما بمبره کوئ. چې دی عبد الله ورسوله دوه صفتونه چې دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځان دپاره ثابت کړه. اولنۍ دا چې زه بنده یمه، څه شی یمه؟ بنده یمه د الله سبحانه وتعالی. نو په دې کې چې دی منه ده د غلو نه، چې ګوره زما په باره کې چېرته زیاتې ونه کوي، زما په باره کې زیاتې ونه کوي، هغه صفات ماله ثابت نه کوي چې کوم هغه الله سبحانه وتعالی پورې خاص دی. او سره د دې نه ټول خلک په دې باندې پوهېږي، خو بیا هم ځینې خلک داسې شته دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لره هغه صفات ثابتوي کوم چې الله سبحانه وتعالی پورې خاص دي. څوک چې دعاګانې غواړي، هغوی د عقیده لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو د خیر او شر ورکولی شي. قسمه قسم عقاید لري. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په علم غیب باندې پوهېږي. نو دا ټول صفات د الله پورې خاص دي. دویم چې دی فرمایي ورسوله، زه د الله رسول یمه. نو په دې کې اشاره ده چې ګوره زما په مرتبه کې چېرته کمې ونه کوي، چې زما کومه مرتبه ده، زما اطاعت او تابعداري په تاسو باندې لازم ده، ځکه زه د الله رسول یم او پیغمبر یم. نو همیشه چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت د دې نه یرولی دی چې چېرته غلو مه کوئ تاسو، نه زما په حق کې او نه د نورو نیکانو او د خو خلکو په حق کې چې دی غلو مه کوئ. کوم صفات چې د خالق دي هغه مخلوق ته مه ورکوئ.